السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې بعضې ښځې چې دا سرونه منځوي او دا وریښتان چې راولیږي دا بیا جمع کوي، بیا سوداګر راځي په 10 په 20 روپۍ خرڅوي. بیا دی وایي د بوت په وریښتانو کې استعمالیږي که د څه شي. نو دا وایي دا د شریعت د نظر څخه څنګه دی؟ محترمه، د انسان اجزاوې محترم دي، خرڅول حرام دي، غاړې ورباندې بندېږي. فتح القدیر جلد شپږم صفحه 2 باب البیع الفاسد. او دغه رنګه بدایع الصنایع جلد 5 صفحه 145 کتاب البیوع. نو محترمه، انسان الله مکرم او معزز پیدا کړی دی، د هغه د بدن اجزاوې خرڅول له حرام دي، غاړې ورباندې بندېږي. دغه رنګه د انسان وینه خرڅول، وریښتان خرڅول چې له بده مرغه زموږ په جامعه کې هغه سره روان دي چې ښکاره د شریعت سره ټکر دي. لکه دا اوس خلک وینه هسپتال ورته وروړي، صدقې او د خیرات په نیت یې ورکوي. بس شیطان دا وسوسه وراچولي، بس وایي دا خو یو بل انسان دې له مرګه راوګرځوه، خو پیسې ورکړه چې وینه ورکوې. او دغه رنګه یو محترم پوښتنه کړې وه چې په کمپنۍ کې کار کوو، هغه کمپنۍ دا شرط راباندې ایښی چې تاسې مړه شئ چې پښتورګي وشیان موږ راکاږو، نورو ته یې ورکوو. په دې کې محترم هېڅ اجر و ثواب نشته. اجر و ثواب موږ په هغه شیانو کې دی چې الله د الله رسول الله ته ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوي تاسې د مړي څخه شیان مه کاږئ، چې د مړي هډوکي یا د مړي پښتورګي یا د مړي زړه. نو دا چې بیا یو سړی وصیت کوي وایي زما پښتورګي وکاږئ، زموږ مذهب دا دی چې دا شیان ټول حرام دي. وینه ورکول په هغه وخت کې چې یو مریض و، قریب و، انډیوال دي چې وینې ته ضرورت وي، ستا د وینې په خاطر دی له مرګه راګرځي، نو فقهای کرامو جواز ورکړی دی ورکه. او دا چې خلک یې اخیستن وړي په هسپتالو کې جمع کوي، وایي د وینې خیرات مې وکړي، بس دا نو یو شیطاني وسوسې دي. الله دې موږ ځینې وساتي. موږ د شریعت پایبند یو، موږ د جامعې او د زمانې او د خلکو او د عوامو د دې نه یو پایبند. نو اوس د دنیا یو قسم جوړ شوی دی دغه شیان خرڅول او رانیول. نو محترمو دا مه خرڅوئ. والسلام علیکم ورحمة الله.